د ټکنالوژۍ له غوړېدو او انټرنیټ ته د لاسرسي له زیاتوالي سره د زده کړې لارې چارې هم اسانه او زیاتې شوي دي. اوس د نړۍ ډیرو پرمختیایي هیوادونو کې عین د کمو عایداتو خلک او بېوزلې هم د ډیجیټل مهارتونو او ټکنالوژۍ زده کړه کولی شي. دا پاکستانیان نجونې او هلکان هم د کمپیوټر پروګرام زده کړه کوي. ارمیا حمید د کراچۍ بېوزلې سیمه کې اوسیږي او د همدغو مهارتونو یادولو زیار باسي. لومړی مې یو ښوونځي کې د ښوونکي دنده لرله. له ټویټره راته د ټیک کرو پروژې په اړه پته ولګېده. پیل کې لیک څه ویرېدم چې معلومه نه ده چې وبه یې کړی شم که نه، ځکه د کوډینګ په اړه مې هیڅ زده نه و. د ټیک کرو په نامو د پروګرام کې ټولګیو ته پر وتلو سربیره د انټرنیټ لارې هم ښوونه کیږي. همدې کار ډیرو ته د زده کړې فرصت برابر کړی دی. موږ ښځو ته کوډینګ، ډیجیټل بازار موندنه او د ډیزاین چارو زده کړه پر انټرنیټ برابروو چې دوی خپل کورونو کې ډیجیټلي مهارتونه زده کړی شي. د روزنې دغه کورسونو کې نجونې د ویبپاڼو او موبایل ټلیفونونو لپاره د اپونو جوړولو زده کړه کوي. پر دې سربیره د ژوند نور مهارتونه هم ورښوول کیږي. زه د تخنیکي مهارتونو په زده کړه کوډینګ یادوم چې له همدې لارې ویبپاڼې جوړولی شم. د پام وړ یوه خبره دا هم ده چې دغو روزل کېدونکو نجونو دودیزې زده کړې نه دي کړې، خو له ستونزو سره سره د ټکنالوژۍ زده کړې ته لیوالې دي. هغو نجونو ته چې کمپیوټر ساینس سره بلدې نه وي، د کوډینګ او ډیجیټل مهارتونو ښوونه رښتیا هم یو ننګونکی کار دی. له همدې امله مو خپل پروګرام کې د تماس، وړاندې کونې او نرمښت په څیر د ژوند بېلابېل مهارتونه ور شامل کړي دي. ټیک کرو پروګرام د ټولګیو ته د نجونو ترڅنګ هلکان هم ورځي او زده کړه کوي. تنظیمونکي په ټولنه کې د یو مثبت بدلون هیله لري. هر ښځه او هر نجلۍ د ټکنالوژي او ډیجیټلي مهارتونه زده کړي. زموږ 30% زده کوونکي نارینه ځوانان دي. د دې لپاره چې نارینه او ښځې یو له بل سره زده کړه وکړي او یو د بل ملاتړ وکړي. ارمیا حمید دا خبره مني چې د ټیک کرو پروګرام یې ژوند کې بدلون راوستلی او اوس یې پر ځان باور زیات شوی دی. د ټیک کرو په مرستې مې کار پیدا کړ او له دې دندې وروسته له مالي پلوه د پوره خپلواکۍ احساس کوم او پر ځان مې پوره باور موندلی، ځکه خپلو لګښتونو کې پر چا تکیه نه کوم. وایي پوهنه او زده کړه له عمر سره تړاو نه لري او نه هم دا چې د څه څومره او چیرې باید وشي. هغوی چې د پوهنې او ژوند ښه والي هوډ لري هر وخت او هر ځای په زده کړه پسې وي.